مولانا فضل الرحمن صاحب دا خبره ده چې موږ چې په افغانستان کې کم جهاد وکړي دا موږ د امریکې د خوشنودي دپاره وکړي د امریکې د خواهش دپاره موږ دا وکړي د 1940 چې ونیسي تر 1901 پورې دلته 1500 مدرسې دي بیا صرف په دا یو کال کې 15,000 مدرسې جوړیږي د سوچ خبره دا ده چې دا مدرسې د څه دپاره جوړې شوې فواد چودري صاحب د قومي اسمبلۍ پر فلور باندې دا خبره کړې ده چې دلته په پاکستان کې په مدرسو کې د جهاد په حواله باندې دلته بچانو ته کم کتابونه ویل کېدل دا کتابونه په امریکا کې چپ کېدل بیا دلته راتلل نو دلته دا مدرسې صرف د دې لپاره جوړې شوې چې روس هلته را روان دی افغانستان ته دا ملکونه سره رايوځای سول دوی روس نه لکوي بیا د دې لپاره مدرسې جوړې شوې کتابونه په امریکا کې چپ کېدل فند د اخوا را روانو مدرسې دلته جوړې شوې مفتیان دلته ورته ونیول سول میدان جنگ افغانستان جوړ سلو د افغانانو سیمې هلته حاضرې سولې دا جنگ وشو د دې جنگ په نتیجه کې امریکا سوپر طاقت جوړه سوله مخکې دا سوپر طاقت نه و د دې جنگ په نتیجه کې پاکستان اټم بم جوړ کړي اټمي قوت ولود دې مخکې پاکستان اټم بم نه درلود هندوستان هم اټمي قوت جوړ شو عربو د تیل ډېرې غټې معاهدې د امریکې سره وکړلې چې اوس دا وخت ډېر اشاش بشاش ژوند کوي جنگ زما پر خطه باندې زما ټول وطن د کونډو ډک شو د یتیمانو ډک شو د چا پښه نسته د چا لاس نسته د چا سترګه نسته زما ټول وطن په ویره اخته شو د دې جنگ نتیجه دا ورسېده هغو ته خو دا ورژولي ول چې چا ږیره خریلې ده هغه به وژني چا که دلته د وطن جنډه راخیستې وه دا به وژني چا که ټایي تړلې وه هغه به وژني چا که د امن خبره کوله هغه به وژني چا که د تعلیم خبره کوله دا به وژني ذهن خو داسې ور جوړ کړی جناب عمران خان صاحب د دې ملک وزیر اعظم دا حالات له موږ سره کېدل دا ټول پر خاموشه ول بلکې د دوی د خوا د الزامونه پر موږ لګېدل چې کله به په قومي اسمبلۍ کې زموږ ملګرو یو خبره وکړله د دوی خلک به ناست زموږ پر ملګرو راغورځېدل شکنځا یې ورته کول او بیا دغه خلکو صرف د اقتدار بایللو په خاطر پرون ټول ملک ټولو ادارو ته همدا فوج ته مدیریت ښکنځل کول اوس به موږ ګورو د دې ریاست انصاف دا اوس په افغانستان کې کم غوبل وسولو دا صرف د چاینا او د امریکې جنگ دی د دوی د جنگ په نتیجه کې زموږ وطن ټول د منځه ولاړ زموږ پر وطن باندې د توپک په زور باندې خلک مسلط شول او د هغو خلکو انجام تاسو ته روان دی وړ مورز یې فیصله کړې وله چې دلته به زنانې تعلیم هم نه کوي ولې به نه کوي زنانې تعلیم په افغانستان کې که زما خور تعلیم کوي دلته د اسمان را نړېږي اوس په اسلام کې فرق دی دوه اسلامه دي موږ په کور کې هم زنانې شته زموږ زنانې چې ناجوړې سي زموږ هغه پښتني نفس دا وایي چې زه یو زنانې ډاکټرې ته دا بوزم نارینه ډاکټر ته زه خپله زنانه نسم بیولی پښتانه خلک یې په نفس ټینګ دي خو که زه په خپله زنانه تعلیم نه وکړم ډاکټره نه کم ځینې جوړه نو زما په وطن کې به بیا سار څوک چې دا زنانې مو ناجوړې کېږي بیا بیا چیرې بیا وي په کار دی چې پر دې خبرو باندې ټول ملګري سوچ 21مه صدۍ ده که چیرې زموږ دغه خبرې د اسلام د لارې یا د دې ملک د آئین د لارې یا د پښتنو د کم روایاتو د لارې څه وتلي وي بلکل تاسو موږ ته ووایاست چې دا خبرې غلطې دي موږ به هغه خبرې بیا نه کوو او که چیرې زموږ خبرې په دغه ټولو لارو کې دننه وي ګنجایش لري پر حقایق باندې مبني وي بیا فیصله تاسو وکړئ چې تاسو به اوس د کومو قوت سره درېږئ یا د کومو پاچانو سره به درېږئ تاریخ خو ډېر اوږد دی ټول تاریخ نسو بیانولی وخت کم دی بل ملګري به هم مجلس کوي زه به د دې ځای سره شروع کوم چې کله روس دلته راتلی د افغانستان پر لاره بیا دلته دغه د ګوادر اوبو ته راتلی یو لاره یې غوښتله نو دلته د هغه وخت قوتونه په هغه کې دغه همسایهګان هم پکښې دا سره یو ځای سول چونکې د دوی ټولو مفادات سره یو ول نو دوی پر دې خبره سره متفقه سول چې روس به دلته نه لکو د روس دلته راتګ چې دی هغه زموږ وجود ته خطره ده نو په دې کې هغه سرفهرست کم ملکونه چې ول امریکا و هندوستان و پاکستان و ایران پکښې دغه عرب پکښې دا ټول چې پر دې سره متفقه سول د دې ملک تاریخ دا لیکي چې په 1940 کې جوړ شوی دی بیا تر 1981 پورې په دا ملک کې د رجسټرډ مدرسو تعداد چې و دا د 1500 تر 1500 پورې ولو چې دلته رجسټرډ ولې د سرکار په خاطه کې بیا په 1981 کې صرف دا یو کال کې د دې ملک د رجسټرډ مدرسو تعداد تر 15,000 اوړي اول د 1940 ونیسي تر 1981 پورې دلته 1500 مدرسې دي بیا صرف په دا یو کال کې 15,000 مدرسې جوړیږي د سوچ خبره دا ده چې دا مدرسې د څه دپاره جوړې شوې بیا دلته زموږ خبره به دلته خلک یقین نه پر کوي زموږ د دې ملک ډېر یو دروند سیاسي مشر مولانا فضل الرحمن صاحب
دا اوس چې سټیټمنټ پروت دی یو 6 میاشتې مخکې د ده دا خبره ده چې موږ چې په افغانستان کې کم جهاد وکړي دا موږ د امریکې د خوشنودي دپاره وکړي د امریکې د خواهش دپاره موږ دا وکړي نو بیا دې خلک له ما څه دا پوښتنه نه کوي د ده محترم څه دې دا پوښتنه وکړي او زموږ یو بل د پی ټي آی د اوس د قومي اسمبلۍ یو ډېر دروند ممبر فواد چودري صاحب د قومي اسمبلۍ پر فلور باندې دا خبره کړې ده چې دلته په پاکستان کې په مدرسو کې د جهاد په حواله باندې دلته بچانو ته کم کتابونه ویل کېدل دا کتابونه په امریکا کې چپ کېدل بیا دلته راتلل بیا که دا خبره کې څوک شک ویني دا دې بیا د ده محترمه څه پوښتنه وکړي دا د دې دوو محترمانو دا مجلس دی نو دلته دا مدرسې صرف د دې دپاره جوړې سوې چې روس هلته را روان دی افغانستان ته دا ملکونه سره رایوځای سول دوی روس نه هیله کوي بیا د دې دپاره مدرسې جوړې سوې کتابونه په امریکا کې چپ کېدل فنډ د اخوا را روانو مدرسې دلته جوړې سوې مفتیان دلته ورته ونیول سول میدان جنگ افغانستان جوړ سلو د افغانانو سینې هلته حاضرې سولې دا جنگ وسو دا جنگ اوس نور نه پرګایږو چې دا جنگ حق وو برحق وو دا بیا ډېر غټ تفصیل دی خو دا جنگ چې وسولو د دې جنگ په نتیجه باندې به خامخا موږ غږیږو چونکې زموږ پر خاوره دا جنگ وسو د دې جنگ په نتیجه کې امریکا سوپر طاقت جوړه سوله مخکې دا سوپر طاقت نه وه د دې جنگ په نتیجه کې پاکستان اټم بم جوړ کړي اټمي قوت ولري د دې څخه مخکې پاکستان اټم بم نه درلودی هندوستان هم اټمي قوت جوړ سو عربو د تیل ډېرې غټې غټې معاهدې د امریکې سره وکړلې چې اوس دا وخت ډېر اشاش بشاش ژوند کوي او بیا ما څه حاصله کړل جنگ زما پر خطه باندې و زما ټول وطن د کونډو ډک سو د یتیمانو ډک سو د چا پښه نسته د چا لاس نسته د چا سترګه نسته زما ټول وطن په ویر اخته سو د دې جنگ نتیجه دا ورسېدل خلکو دا ګټې حاصله کړلې موږ دا ګټې حاصله کړې او د دې جنگ دپاره د ټریننګ سنټر مرکز وزیرستان جوړ کړی بیا چې دغه جنگ وسلو دغه ټول غوبل جوړ سلو بیا دلته په وزیرستان کې هغه د چې کم ټریننګ خلکو ته ورکړی و د هغو ذهن خو ده ور برینډ واش کړی و هغو ته خو ده دا ورژولي ول چې چا ژره خریلی ده هغه به وژني چا که دلته د وطن جنډه راخیستې و دا به وژني چا که ټایي تړلې و هغه به وژني چا که د امن خبره کوله هغه به وژني چا که د تعلیم خبره کوله دا به وژني ذهن خو داسې ور جوړ کړی و نو هغه خلک چې دا خوا را فارغه سول برته وزیرستان ته راله هغو دا غوبل بیا په وزیرستان کې جوړ بیا دلته چې خلکو اواز پورته کوي چې دلته دغه قیامت روان دی او د نړیوالو دنیا پر ده باندې سترګې سولې چې دلته دهشتګرد ساتي بیا دی راولاړ سولو د ملک ریاست پاکستان یادوم بیا د نړیوالو ټول چې زما په ملک کې دهشتګرد دي تاسو فنډ راکړئ زه دهشتګرد په وژنمه دا خاتمه ورکوم بیا د دوی په کینه باندې 3 اربه ډالره دوی د امریکې څخه واخیستل چې موږ په وزیرستان کې اپریشن پر کوو خو د هغه اپریشن تر مخه د هغه سرټیفاید کم دهشتګرد چې دي دا ټول له وزیرستانه راوویستل په لاهور او په پنډۍ او په اسلام آباد کې هغو ته ځایونه ورکړل هلته چې کم پښتانه ول پر دغه پښتنو باندې دا اپریشن شروع کړي د دې اپریشن په نتیجه کې د میرعلي او د میرانشاه پوره ښار چې دی هغه وران سو هلته د دوی کم اعداد و شمار چې دی 80,000 پښتانه مړه سول شهیدان یې کړل زموږ تعداد چې دی هغه 3.5 لک زیات دی په لکونو انسانان یې بېکوره کړل چې هغه خپل کلي او وطن ځینې پاته سو بېکوره سول تر 100,000 زیات انسانان میسینګ سول دا ژوندي انسانان چې ورک وي دغه پکې وسول کورونه پکې تباه سول چیک پوسټونه جوړ سول پر هغه چیک پوسټو باندې سره هم د پښتنو تزلین روان خو صرف دا نه تر دې حده پورې نه هلته داسې واقعې وسولې چې دلته خلک بیانولی نسي هلته به پر چیک پوسټ باندې د یو پښتانه سره خپله کور والا یا خپله خور مور ورسره وه تېرېدل به پر چیک پوسټ باندې هلته به د ګجرانوالې یو پنجابی ولاړو نو هغه پښتانه به ورته ویل چې دا زما سره خپله خور ده یا کور والا مو د موږ ځو ده به ول نه دا د له ما سره خبرې وکړي چې دا واقعي زنانه ده که نه ده بیا به هغه دې ته مجبوره سول چې هغه زموږ پښتنې زنانې به د یو پنجابي سره خبرې کولې بیا به ده دا تصدیق کوي چې اوس اوس تللی سي بیا په جنوبي وزیرستان کې هلته یو بمبار کېږي د شپې په یو کور باندې په هغه بمبار کې 11 کسه چې دي هغه په شهادت رسېږي په دا 11 کسانو کې یو د 1 کال بل د 3 کالو یو ماشوم انجونې دي دا هم هلته په شهادت رسېږي دا دواړې د یوه سړي لوڼې دي تر دې حده پورې چې هغه د کلي والا راځي دغه سړي ته وایي چې دا د بمبار په وجه باندې د اکشنیانو بدنونه چې دي ټوکړې ټوکړې دي موږ ته اندازه نه راکوي چې کم لاسونه د کم بدن سره په قبر کې ښخ کړو بیا دغه پلار ورښیي د یو لور په لاس باندې یو ګوت کوي دی ورته وایي دا زما د مشرې لور لاسونه دي تر دې حده ظلم وسو تر دې نور ظلم بیا څه شي و بیا په دا بل سار باندې د دې ملک پر میډیا چینلانو باندې پچانې چلیدلې چې جنوبي وزیرستان میں پاک فوج کی بہترین کاروائی 11 دہشتگرد ہلاک
دا د 1 کال نجلۍ هم دهشتګرده وله، دا د 3 کالو معصوم نجلۍ هم دهشتګرده وه. دا د دې ملک یو ریکارډ پاته سوی دی. بیا دلته په شمالي وزیرستان کې یو کور دی، دغه کور یو ځوان ورکېږي 4-5 کاله کېږي لاپته، بیا د علاقې د یو ایجنټ په ذریعه باندې هغه کور ته حال راځي چې دغه ځوان چې دی هغه مړ سوی دی، نور د دې انتظار مه کوئ. خو د دې ځوان یو کورودان هم په دا کور کې ناست دی. نو بیا پښتانه خلک د دې ځوان کورودان راواخي و بل ورور ته کښېني چې دا خو د ورور کونډه ده، اوس شړلی نه سي. بیا یو 4-5 میاشتې کېږي، هغه ځوان چې هغه مړ نه هغه برته ژوندی راځي. نو هغه کومه زنانه چې د کور والا هغه ماښام په ساندو باندې په بوغارو باندې خپلې خواښې ته ورځي چې موره زه اوس ستا د کم زوی کمرې ته ورسم، یو وار د یو په نکاح ولم، بیا د بل په نکاح کښېنولم، اوس دواړه رالل. د دې حالاتو سره پښتانه کام ژوند کوي. او په دغسې حالاتو کې پښتون تحفظ مومنټ په وجود کې راغلی. پښتون تحفظ مومنټ چې دلته په عمل کې کومې سیاسي پاچانې دي د دې سره ډېر مختلفه دی د سیاست انداز. پښتون تحفظ مومنټ دغه د ظلم په نتیجه کې په وجود کې راغلی چې داسې حالات روانو، داسې نو چې ټولې واقعې درته بیانوو، تر سبا دا ماله پورې دا واقعې نه ختم کېږي چې پر سوات درته وغږېږو چې هلته یې څه وکړل، پر بونیر وغږېږو چې هلته یې څه وکړل، پر مالاکنډ وغږېږو چې هلته څه وسول، بیا پر دا ټول پښتونخوا وطن وغږېږو، بیا دلته په دا کوټه کې څه روان دي، بیا په دا نږدې نوړه کې څه روان دي، بیا دلته په چمن کې څه روان دي، بیا په لورلای کې څه روان دي. دا بیخي ډېر وخت غواړي. خو زه مجلس سره مختصره کوم. پښتون تحفظ مومنټ د دې حالاتو په نتیجه کې په وجود کې راغلی، د دې ظلم خلاف یې غږ پورته کوي، په خپل وطن کې د امن خبره وکړله، د امن غوښتنه یې وکړله، او پر خپلو وسایلو پر خپل پښتونخوا وطن یې خپل د اختیار خبره وکړله. د دې په جواب کې دا ریاست څه ورته ویل؟ دا ریاست ویل چې دا غداران دي، دا غیر ملکي ایجنټان دي، د دوی غلیجه سخته ده، دا چې دوی دلته پر ادارو باندې تنقید کوي، دغه جواب یې موږ ته راکړي. خو بیا چې دغه پښتون تحفظ مومنټ پر دا وطن باندې راسم سو، جلسې جلوسونه یې کول، بیا صرف دا فتواوې نه، بیا تاسو دلته ولیدل چې زموږ پر ملګرو باندې دلته د غدارۍ مقدمات، هغه مقدمات زموږ پر ملګرو باندې په اف آی آر کې ایږدي چې په کومه مقدمه کې ذوالفقار علي بوټو پانسۍ سوی دی چې د دې ملک منتخبه وزیر اعظم و. دا یې زموږ دلته پر عام خاص ملګرو په اف آی آرو کې دغه دفعه اچوي. زموږ د ملګرو نوکریانې ختمي، زموږ د ملګرو شناختي کارډونه بلاک. صرف دا نه بلکې په سپینه ورځ زموږ ملګري په شهادت هم رسولي دي. ارمان لوني ستاسو تر مخ دی، عارف افغان ستاسو تر مخ دی. په خړ کمر کې 15 شهیدان موږ ته راکړل، 45 زخمیان کړل، په واڼه کې موږ ته شهیدان په لاس راکړل، او زموږ دغه دي نن هم ملګري په جیلو کې ناست دي. خو بیا هم پښتون تحفظ مومنټ خپله مبارزه کوي. خو بیا موږ دلته خبره دا کوو، سوال دا ایږدو چې دغه ټول حالات چې پښتون تحفظ مومنټ په وجود کې هم پکې راغلی، او بیا د پښتون تحفظ مومنټ په خلاف چې دا کوم مقدمات جوړېدل په دغه وخت کې پی ټي آی چې و دا په اسلام آباد کې د دوی حکومت و، او په 2 غټو صوبو کې د دوی حکومت و. جناب عمران خان صاحب د دې ملک وزیر اعظم و. دا حالات له موږ سره کېدل، دا ټول پر خاموش اول، بلکې د دوی د خوا د الزامونه پر موږ لګېدل چې کله به په قومي اسمبلۍ کې زموږ ملګرو یو خبره وکړله، د دوی خلک به ناست و زموږ پر ملګرو راغورځېدل، شکنځا یې ورته کول، او بیا دغه خلکو صرف د اقتدار بایلولو په خاطر پرون ټول ملک ټولو ادارو ته هم دا فوج ته مدیریت ښکنځل کول. اوس به موږ ګورو د دې ریاست انصاف چې ما چې د امن خبره کوله، ما چې خپل د ورکو انسانانو خبره کوله، ما چې دلته پر خپل معدنیاتو خپل د اختیار خبره کوله، هغه د کونډو منډو د یتیمانو خبره م کوله، تا له ما سره څه کول؟ او بیا پرون دغه خلکو چې صرف د اقتدار څخه لرې سول، د دې ملک یوه خوا یې نه ده پرېښې. نو اوس به ګورو چې دلته قانون او ریاست یو دي، د دوی سره هم دغه چلن کوي کې نه کوي. دا موږ یو سوال پرېږدو، دا ریاست ته دغه ادارو ته. او بیا بلې خوا ته عزیزانو، پښتون تحفظ مومنټ چې دلته کومه بیانیه ده، دا خو ما ته بیان کړله. زموږ اصل مقصد چې دی پر دا خاوره باندې خپلواکي ده، هغه په دې خاطر چې په نړیوال سطح باندې دلته کم سیاست روان دی، کم ګیمونه جوړیږي، کمې فارمولې جوړیږي، بیست پښتون افغان قام موږ د دې برخه نه یو، موږ د انټرنیشنل سیاست برخه نه یو، ځکه موږ دومره خوار یو. دلته دغه درپدره پنجابی چې دا تر پرونه پورې د برطانیې غلام پاته سوی ولو، د دوی ګوړاګانو سپیان یې ورساتل، نن دی دومره یو پر وکاره ژوند کوي، دومره د اختیارمند ژوند کوي، هغه ځکه چې دی د انټرنیشنل پالیسۍ برخه دی. دلته به تاسو لیدلی وي خلکو به دلته تجزیه کولې چې په 2012 کې به پاکستان نه وي، بیا به چاول دا به دلته نه وي.
خو نن هم دا ملک ستا هغه په دې باندې چې دی د انټرنیشنل پالیسي برخه دی. موږ که هلته بر افغان دي که دلته دا لر افغانان یو موږ د انټرنیشنل سیاست برخه نه یو، هلته برخه نه لرو، په دې باندې دومره خوار یو. او موږ د انټرنیشنل سیاست برخه څنګه جوړېدلی سو چې ته پر خپله خاوره پر خپلو مدنیاتو خپل اختیار وګټې. بیا چې دلته دا ستا مدنیات ته نړیوال ضرورت پیښ سي نو هغه به راځي د دې اختیارمن به ته هغه به له تا سره معاهده کوي. نو چې له تا سره معاهده کوي ته د سره سیال سولې کښېنستلې بیا به دی په انټرنیشنل پالیسیانو کې ستا ډېر خیال ساتي، ستا د وطن په خلاف به دی منصوبه نه جوړوي. نن ته پر خپلو مدنیاتو خپل اختیار نه لرې ځکه ته د انټرنیشنل سیاست برخه نه. انټرنیشنل دنیا چې سره کښېني چې کله هم دوی په خپلو مفاداتو دپاره یو تبدیلي کوي دوی اول افغانستان د منځه ویسي. دا اوس چې په افغانستان کې کم غوبل وسولو دا صرف د چاینا او د امریکې جنگ دی. د دوی د جنگ په نتیجه کې زموږ وطن ټول د منځه ولاړی. زموږ پر وطن باندې د توپک په زور باندې خلک مسلط شول او د هغو خلکو انجام تاسو ته روان دی. وړ مورز یې فیصله کړې وله چې دلته به زنانې تعلیم هم نه کوي. ولې بیا نه کوي زنانې تعلیم؟ پر نورو شیانو نه غږېږو. دی د اسلام په دین په مناسبت سره دا وایي چې د زنانو تعلیم چې دی دا ناروا دی دا بیا نه کوي. زه به دا ورته وایم دا اوس 3 میاشتې مخکې د امریکې د ګلوکارانو د سندرغاړي چې دی د دې یو ډېر غټ ټیم راغلی ولو په عربو کې په 3 میاشتو کې 7 غټ غټ پروګرامونه وکړل. په دا هر پروګرام کې په لکونو عربیان نرو ښځې ځوانان سره ګډ ناچېدل. ولې هغه نه دي مسلمانان؟ مکه هم هلته ده، مدینه هم هلته ده، ټول خلک د حج دپاره هم هلته ځي. هلته د امریکن سنګران راځي، هلته د عربو زنانې او نر چې دي هغه هلته اتړونه ورته کوي. هلته بیا یوه ګناه نشته. په افغانستان کې که زما خور تعلیم کوي دلته بیا اسمان را نړېږي. اوس په اسلام کې فرق دی، دوه اسلامه دي که په دا پالیسي کې فرق دی؟ دا موږ پوښتنه کوو. په کار دی چې زموږ ملګري سر په خلاص کړي. بیا د هغه بعد یو بل مثال دا ورکوو چې پښتانه خلک یو ډېر حیاناکه خلک یو. موږ په کور کې هم زنانې سته. زموږ زنانې چې ناجوړې سي زموږ هغه پښتني نفس دا وایي چې زه یو زنانې ډاکټرې ته دا بوزم. نارینه ډاکټر ته زه خپله زنانه نسم بیولی. پښتانه خلک یو په نفس ټینګ یو. خو که زه په خپله زنانه تعلیم نه وکم ډاکټره نه کم ځینې جوړه نو زما په وطن کې به بیا سار څوک چې دا زنانې مو ناجوړې کېږي بیا چیرې بیا وي. په کار دی چې پر دې خبرو باندې ټول ملګري سوچ وکړي. دغه زموږ مجلس دی د نن ورځې په مناسبت سره په راروانو وختو کې به بیا نور هم مجلس کوو، پر نورو پالیسیانو به سره غږېږو. نو تاسو راغلي یاست په دغه نیمه شپه دلته مو زموږ مجلس واورېدی، موږ ته مو عزت راکړئ. خدای پاک دې تاسو عزتمن کړي، ستاسو لمنې دې همیشه د ګلونو ډکې وي. کور مو ودان.